یارانه لري چې ته کړې؟ یارانه مې ډېرو سره کړي. شیخان وو که هلکان وو؟ غټ غټ میر صاحبان شیخان. ته وړه څښاکوني چې ته پاتې شوې یار خدای دې تباه کړه. نه نو تا ته زه یو خبره وکړم نو مونږ ته خدای راښکلې والې د دې پسې راکړه چې مونږ د مسافر نه دي چې دی خو دي ته کړو. هله ته څه غول کړو؟ هغه که نه هله دا ښایست څه لپاره درکړی؟ وایي چې پیسې وګټه دا د وخت یو ښه ټیټ اتله ویلکم. نه سیره ته ویلي چې لکه مطلب تا له ښایست درکړی ته مسافر لوټ کوه او بس ښایست مایست او واټساپ مټساپ او کال یارانې دوستانې نار نار مسافر نه دي دا کم چې ډېر نار دي دغه یې دوی سره یارانې کوه پیسې ته وخه ښه ټیټ یې ته وهه. اوسه پورې څو مسافرو سره یارانه کړې؟ چې الله کې څونه راځي پیسې مې شکر الحمدلله چا مې 10 روپۍ هم نه دي اخیستې. هسې افریقا ته کې شوقي یارانې کې اوف شوقي معلم ملګرو چکې کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو. تاسو به پیله دغه ویډیو کتلی د زیشان او دغه بل 17-18 سال عمر یو ماشوم دی دغه په دغه ویډیو کې د زیشان یو کوېسچن وکړي چې یاره ته څومره ښکلی او ته به دې باندې به څه کې نو هغه ورته وایي چې یاره زه به دې باندې مسافرو نه پیسې وم مسافر پې زه لوټ کوم. هغه مسافر چې په دوبۍ کې دي سعودیه کې دي داسې نور ممالک کې دي هغه خپله مزدوري کوي هغه پیسې ګټي په سخته باندې نو دغه هلک وایي چې یاره زه پې د هغوی نه پیسې اخلم ولې چې یاره زه ورته خپل ځان بربنډ کوم زه ورته خپل ځان ښیم او په هغه چل ول چې دی نو زه د مسافرو نه پیسې وخم. نو زموږ نن سبا د ټیک ټاکرانو دغه معنی دی ستاسو به هم په کور کې بچي وي ستاسو به هم په کور کې روریان وي ستاسو به هم په کور کې خویندې وي د هغوی نه تاسو دغه تپوس کړی دی چې یاره ستاسو دا موبایل څنګه یوز کوئ تاسو به د موبایل کې څه ګورئ تاسو به د موبایل کې دننه څه کوئ. نو ملګرو دغه ویډیو چې دی دغه زموږ فرض جوړېږي چې یاره داسې ویډیو باندې موږ ریاکشن وکړو چې داسې خلک کو نه چې دی خلک خبر شي دغه پلارانو له دغه ویډیو ورسي چې کوم پلار دغه زوی دی چې دی او دا دغه رنګه خبرې کوي. نو ملګرو زموږ چا باندې موږ تنقید نه کوو موږ دغه یو اصلاحي ویډیو ورکوو چې یاره تاسو د ټیک ټاک نه د دغې ګندګۍ نه د دغې نشې نه راوځئ د دې په ځای چې دی نو تبلیغ له لاړ شئ د دین لاره اختیار کوئ د دې په ځای چې دی ښایسته ویډیو ښایسته کنټینټ ایډیټ کوئ چې یاره ستاسو نه چاله پیدا ورسي. نو که تاسو دغه ګنده ویډیو جوړوئ نو په راتلونکي کې به بیا ستاسو هغه حال وي چې نه به د دې جل شو نه به د هغه شی کو. ملګرو زما ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ یوټیوب چینل او فیسبوک پیج زما لازمي فالو سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.